سلامونه او ښې چارې مې ومنئ. نشهیي یا روینې ته خوراولورورکول څومره ظالمانه، جاهلانه او د اسلام د سپېڅلي دین د حکم څخه لرې عمل او ناوړی عمل دی. له بده برغه زموږ د ټولنې د اکثره خلکو عجبه د درواغو مسلماني ده. اکثره خلک د خپلو زامنو په ګمراهي، بېدیني، نشو، ډېر معذرت غواړم، لواطت، زنا او شرابخوري باندې خبر وي، خو بیا هم پر دې موضوع باندې کاڼه او ړانده پاتې سي. د دغسې کسانو په اړه باندې پیغمبر اسلام فرمایي څوک چې په حق باندې خبر وي او حق پټ کړي دا کس ګونګ شیطان دی. سبحان الله. ګونګ شیطانان دي د خپلو زامنو په ګمراهي باندې خبرې وي، ځکه د ده بې کفایتي، د ده ناپوهي او جهالت د زوی یې داسې ګمراه جوړ سوی دی. یوازې په دې خوشحاله و چې زغلي زوی لرم، زوی مې ځوان سوی دی، د شپې بنډارو ته ځي، په دې باندې دی خوشحاله و. او زموږ په ټولنه کې اکثره خلک چې زوی یې په نشو په ګمراهي باندې اخته سو، بې لارې سي، د کور څخه فرار وي، غلا کوي، څه فسق و فجور کوي، بیا دوی څه کوي؟ وایي واده به وکړو، هلک به سم سي. هغه هم څنګه واده؟ یو بېبي نجلۍ، ښه باصیرته او باایمانه نجلۍ، د دې په اصطلاح ښه پښتنۍ نجلۍ چې ښه پوړنې پر سر یې، و دې ګمراه ته، و دې نشهیي ته وروغواړي. دغه ګمراه او نشهیي ته خو بیا نو څوک لور سره نه ورکوي، یا یې په ډېرو پیسو ورکوي، دوی خو ډېرې پیسې نه لري. بیا نو راولاړ دا سړی خپله لور د دغه هلک خور ورته موخې کړي، دوه نجونې قربانې کړي. یوه پاکه او مؤمنه باصیرته نجلۍ روغ کړه، مټه راغلې ونې روینې ته په نکاح سوله. دا بله هم د موخې قرباني سوله چې موخې قطعا په اسلام کې نسته، حرام کار دی. ولاړې بلې کورنۍ ته ولاړې. کله چې د دې نجلۍ ژوند د روینې سره خراب کړي، هغه نجلۍ هم تر استعمار او استثمار او وهلو کټلو او ظلم لا. زما یو دا پوښتنه ده، آیا که د چا لور یا خور صرف نسوار وکړي او سګرېټ وڅکي، څوک به لور زوی ته وغواړي؟ هېڅوک. ټوله آبا و اجداو خاندانو، نیکو، مړو، پیرو پیشوا کې لا پیغورو کې نالت پر وایي او بې غیرتانو لور یې نسوار کوي، لور یې سګرېټ څکي. دا کیسه نو تر ښارو تر کلي رسوي د دې نجلۍ رسوایي، چې دا خو نو دومره غلط عمل دی، د دوی لور په نسوارو په سګرېټو اخته سوې ده. راسه مهرباني وکړه، ستا دپاره کوم جواز دی؟ ته ماته مهرباني وکړه راویښ شه چې نارینه سګرېټ، چرس، شراب، هیروین دا کولی سي؟ پروا نه کوي، نارینه دی، نجلۍ نسي کولی، بیا یې هېڅوک نه غواړي. اما ته هغه ګونګ شیطان یې چې پیغمبر اسلام چې ته په حقیقت باندې خبر وي، حقیقت دې پټ کړي، رالې دا ګمراه زوی ته دې پاکې نجلۍ وپوښتل. بیا نو خو پیسې سړی نه لري، بیا نو راولاړ سي، خپله لور دغه روینې خور موخې کړي، دوه نجونې یې قربانیانې کړې. یوه پاکه او روغ رمټ او خوشحاله ښایسته او بیبي نجلۍ راوستل، روینې ته یې په نکاح کړه. دا بله نجلۍ بیا ولاړه د موخې قرباني ته وکړه. کله چې د روینې مېرمنه ظلم و ستم لري، د هغه سره هم ظلم او ستم کېږي. نو دوی وایي پروا نه کوي، دا خو نارینه دي، نو څه په وکړو بالا، خو دغه دود او رواج دی. موږ خو نو په دین او په مذهب او په اسلام نه یو خبر، په دود او رواج خو نو ښه خبرې. دغه قضیه ما خپله 3-4 کاله مخکې څېړلې ده چې یوه بیبي نجلۍ روینې ته دغسې په موخې کې په نکاح سوې وه، 3 اولادونه یې پیدا سوي. بیا نو سړی ورک، دا نجلۍ د خونې په کونج کې ناسته وه، نه سینګار کولی سي، نه خندلی سي، نه پاک کالي اغوستلی سي، نه ډوډۍ خوړلی سي، نه د مور کره تللی سي، نه یو واده و محفل ته تللی سي. خلک خو بیا پیغور ورکوي، په کور کې خواښ یې ورته وایي یو خاوند یې نسته، چاته سینګار کوې، چاته پاک کالي اغوندې، بیا یو چاته خندلی هم نه سي. بیا نو کلته یور یا یوڼې وې، هغه پیغورونه ورکوي، بیا یې پلاکي ته وخندل، خاوند یې نسته. دا بابک نو ښه پر ژر باندې لاس تېري، داسې جماعتو ته روان دی، په هغه رویني زوی چې دا بیبي نجلۍ ورته وغوښتل، بیا په دې باندې نه شرمېږي. دا نجلۍ په اروايي ناروغۍ اخته سوې وه، د معدې په تکلیف باندې اخته سوې وه، اصلا د خبرو قطعا نه وه. ما د علما صاحبانو سره خبرې وکړې، متاسفانه هغو راته وویلې چې والله طلاق د نارینهو کار دی، نو چې نارینه نه یي، خاوند یې نه یي، څوک طلاق نه سي ورکولی، ځکه خاوند یې ژوندی دی. نو دا باید کښېني او صبر وکړي، باید خاوند یې پیدا سي، پلانه به سي او بستانه به سي. متاسفانه ما هغه ته یو څه رواني حقوقي مشورې ورکړې، هغه مې رخصت کړله. یو سوال ماته دا دی، کله چې د نورو ادیانو پیروان د اسلام د سپېڅلي دین کې دغسې مسایل وویني، هغوی به د اسلام په اړه باندې څه فکر وکړي؟ اسلام خو په خپل ذات کې د عدالت دین دی، د مساواتو دین دی، د برابرۍ دین دی، د تمیز دین نه دی، د تعصب دین نه دی، د ظلم دین نه دی، د منزوي کېدو دین نه دی، د بې برخه کېدو دین نه دی. او د اسلام د سپېڅلي دین ټول احکام د انسان پر فطرت باندې برابر وي. اسلام دین، د اسلام سپېڅلي دین انسانانو ته خوشحالي، خوښي، سکون، عدالت او آرامش ورکوي. کله چې زموږ د دود او رواج پر بنسټ باندې دا شیان سره پالو،
د نورو ادیانو پیروان به اسلام ته او د ښځو حقوقو ته په کم نظر وګوري. زموږ د جهالت او د دودو پر بنسټ باندې اسلام نامبده دی، مذهب نامبده دی او موږ پر دې شانو خوراک ځان وژنو. طلاق نسته، بیا خلک موږ ته پیغور راکوي. ښه بې وجدانه بې ایمانه دا ستا زوی چې 3 کاله 4 کاله ورک دی، دا بېبي نجلۍ د خونې په کنجک کې ناسته ده، ته 1 ساعت د خپلې سپین سرې څخه نسې لرې کېدلی چې ولا مور مو نسته زه ولا داسې دغه سولمه. دا 3 کاله د خاوند څخه لرې، بیا کم سزا کمه ګناه په کومه وجه باندې خاص تا رواج په خاطر باندې په طلاقو موږ شرمېږو. دا نجلۍ باید دلې مړه سي، برباده سي، د خوب و خوراک څخه باید بېبرخه سي. ما هغو ته مشوره ورکړه چې هغه ډاکټر ته بوځي، نجلۍ تداوي وسي، څه حقوقي مشورې به ورکړي. بیا مې دا نظم ولیکي چې سرلیک دی واوا دنامی زوړ. دوی هر څه پیژني، حق نه پیژني، د انسانیت لوی سبق نه پیژني. زوی چې پیدا سي چابک وکړي ټکان، پر بریتو لاس تېر کړي چې یم پهلوان. زه نر سړی یم، نر بچی زېږوم، زه خو زمری یم، زمری زېږوم. د کوچنیوالې سه زمری بولي زوی، لونې پر وشکنځې غمی بولي زوی. افراطي ناز زوی بې ادبه لوی کي، جهالت هم زوی کوڅدره به لوی کي. په دغه خوش دی چې زامونه یې ډېر سي، د زوی په شوق حقیقتونه هیر سي. نه په تعلیم نه په دین خبر کی، نه په حق نه په یقین خبر کی. الک چې ځوان سي او ګمراه سړی وي، د فسق و فجور او د غلا سړی وي، د جاپاني شوق په کوټو کې ناست وي، چرس و چلم غټو نشو کې ناست وي. پلار یې خوش دی چې لوچک زوی لرم، یو بې ادبه او باټک زوی لرم. سړی په کور کې سان نامي بولي تل، د خور وهلې زده وي، مور ته ښکنځل شپه تر سهاره ګناهو ته ناست وي. د هالوکانو ورقصو ته ناست وي. کور ته چې راسي غیرتي دی سړی، ټوله بیریږي. نشهیي دی سړی، اوس یې په چرسو تنده نه ماتېږي، اوس یې تریاکو سره ژوند تېرېږي. چرسو تاریاکو سره کال پوره سو، ګمراه یارانو سره زړه په زړه سو. د ده یاران مفسد الارض کسان دي، ټوله د شر او د فساد ځوانان دي. نن د پلانکي کوټه کې شوق جوړوي، څوک بیا د سپي لپاره توق جوړوي. دا زوی هغه دی چې پلار زمری بلی، دا ځوان هغه دی چې مور غمی بلی. خلق خبر سول چې زمری معتاد دی، اوس ټول محل ته دی یو لوی فساد دی. یو چا یې پلار ته مشوره ورکړله، ناپوه جاهل ته فیصله ورکړله. ګوره مامکه که دا زما دا منې هلک جوړېږي که یې ژوند سموي. واده ور وکړه هلک به پر کور سي، دا د نشو څخه بې زړه ژر تور سي. سړي کوزده وکړه معتاته زوی ته، لور یې موخي کړه و نامراده زوی ته. د نشې پر مهال یاران یې وایي، په مسخرو انډیوالان یې وایي. د نامیزو وستې کارونه سم سول، د ورځې دم د شپې عشقونه سم سول. معصومه ښځه په بلا سوه اخته، د موخۍ په غټه جزا سوه اخته. ځوان نشهیي په نشو ګل سوځوي، هم ګلستان او هم بلبل سوځوي. مینه خو نسته د وحشت ژوندون دی، عاطفه نسته د شهوت ژوندون دی. نشو غیرت هم یې وجدان ترې واخیست، هم یې ښایست یو انسان ترې واخیست. نشو بېدینه کړه ایمان یې ورک سو، اوس کور ته نه راځي خپل ځان یې ورک سو. پلار په شرمیږي چې زوی نه دی زما، مور یې ژړېږي زوی مې سو. نیمه خوا 3 اولادو سره یې مېرمنه ژاړي، د الله څخه مرګ خپل ژوند ته غواړي. 3 اولادو سره یې مېرمنه ژاړي، د الله څخه مرګ خپل ژوندون ته غواړي. وایي پلارجانه په سره اور سې کباب، شر مبتلا سې د الله په عذاب. زه دې برباده کړم ته برباد سې، زه دې ناشاده کړم ته ناشاد سې. معتاد د کوره څخه ورک دی خلکو، اوس نه زمری او نه الک دی خلکو. اوس یې مېرمنه سختې شپې تېروي، د ژوند ترخې شیبې تېروي. معتاد سړی ژوند د نفرت تېروي، مظلومه ښځه یې زحمت تېروي. د نشهیي پلار ځان غافل نه بولي، ځان ګناهکاره او جاهل نه بولي. دا کوم ایمان او کوم وجدان و پلاره، دا کوم آیات د پاک قرآن و پلاره. و ګمراه زوی ته دې واده ور وکړ، پر کوم مذهب دې فیصله ور وکړ. مذهب خو وایي چې صالح سړي ته په ایمان ښکلي او مسلح سړي ته نکاح جایز ده. په امزور چې نه وي، په رضایت به وي، په شور چې نه وي. ته رواج پیژنې، دین نه پیژنې، د خدای احکام او آیین نه پیژنې. د زوی په زوکړې په خندا سې مست سې، د لور په زوکړې په ژړا سې پس سې. په دې وطن کې لوچکي غیرت دی، هر ګمراهي او بېدیني صفت دی. اوس نشیان تر 2 میلیونه زیات دي، بدبخته ځوانان تر سلګونو زیات دي. ګمراه خبرې او باټکې څېرې، اره کوڅه کې ناست لچکې څېرې. په دغه خوش دی زه نامي سړی یم، یو لواطکاره او یاغي سړی یم. ای ګمراهان وسلا وکئ توبې، د فلاکت کندې ته لویږئ دلې. دنیا کې خوار آخرت کې رزیل یاست، د دنیا خلکو ته همیش
ذلیل یاست. درنو ځوانانو د دغه مسایلو په وړاندې باندې مبارزه وکړئ چې هم مو دنیا ښکلې سي هم مو آخرت ښکلی سي.